أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق الصادقين: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. تر هر څه وړاندې د دې پرتمینې مشاعرې او ادبي بانډار ډېرو درنو قدرمنو حاضرینو، استادانو، علماء کرامو، مجاهدینو، مسؤلینو، میلمنو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر د ویاړ او خوښۍ ځای دی چې نننۍ ادبي بانډار او مشاعره په داسې حال کې ترسره کېږي چې د ازادۍ او خپلواکۍ څخه برخمن وي، په داسې حال کې چې په ټول هېواد کې بشپړ اسلامي نظام حاکم دی، بشپړ امنیت لرو، استقلال لرو، ازادي لرو، خپلواکي لرو. د دې ټولو نعمتونو په وجود کې دا د یو بل نعمت نن د بلخ ولایت د ادبي بانډار او مشاعرې ترسره کېدل دا هم واقعا یو لوی نعمت دی. درنو حاضرینو، قدرمنو میلمنو، شعر او شاعري دا زموږ او ستاسې د فرهنګ یو لویه برخه تشکیلوي. دا موږ او تاسې ته له پیړیو یو داسې میراث دی چې د دغې لارې څخه خلکو هڅه کړې ده چې خپل فرهنګ، خپلې غوښتنې، خپل نظریات او خپل وړاندیزونه راتلونکي نسلونو او ځوانو نسلونو ته د یو شوق او هڅونې په تشکیل کې ورسوي. په همدې مناسبت دا ډېر مهم دی چې په خپلو شعرونو کې داسې انتخاب وکړو چې هغه د دې ځوان نسل د اصلاح لپاره، د جامعې د اصلاح لپاره، همدغسې د نظام او ولس د اتصال لپاره، د واټن د له منځه وړو لپاره
همداراز د خپل نظام د ښو لاسته راوړنو انعکاس لپاره خپل شعرونه وڅرخوو. شعر او شاعري دا یو ملکه ده، د الله تعالی یو نعمت دی چې چاته یې ورکړي، خو د دې نعمت استعمال باید په سمه توګه وشي. شاعران ورونه دي د خپل نظام په ملاتړ کې شعرونه ووایي تر څو د خلکو په نظام باندې باور زیات شي او د دې باور په نتیجه کې یو ډاډ او سکون رامنځته شي. همداراز شاعران ورونه دي کوشش وکړي چې د ولس او نظام په منځ کې که کوم واټن وجود ولري دغه واټن د له منځه وړو لپاره د شعرونه وویل شي. د افغانستان اسلامي امارت واقعا هم د الله تعالی جل جلاله یو لوی نعمت دی. د دې نعمت د شکریې لپاره باید د دې نظام او د امارت د لاسته راوړنو لپاره شعرونه جوړ شي. اعلی قدر امیر المؤمنین صاحب دا موږ او تاسې پوهېږو چې د الله تعالی ډېر لوی نعمت دی. یو داسې رهبر، یو داسې مشر چې هغه شیخ الحدیث دی، یو داسې مشر چې هغه په خپل دین او هیواد باندې مین شخصیت دی، یو داسې مشر چې 20 کاله د دې نظام د دې خلکو لپاره د دې ولس لپاره د اسلام لپاره سترې قربانۍ ورکړي. دا د الله تعالی جل جلاله نعمت دی. باید موږ او تاسې په شعرونو کې د نظریاتو، فرمانونو، احکامو ته ځای ورکړو تر څو د ولس په منځ کې لا ښه محبوبیت ولرو، تر څو ولس ته یې ښېګڼې ورسېږي، ولس یې د ښېګڼو او د نظریاتو څخه خبر شي. نو یو ځل بیا غوښتنه دا کوو له ټولو شاعرانو ملګرو څخه چې په شعر کې تیزه ژبه مه کاروئ، په شعر کې انتقاد مه کوئ، په شعر کې د چا سپکاوی مه کوئ، په شعر کې د قوم نوم مه اخلئ، په شعر کې د ژبې نوم مه اخلئ، په شعر کې د سمت نوم مه اخلئ، بلکې خپلو ارزښتونو ته ځای ورکړئ، خپل ارزښتونه په شعر کې یاد کړئ. د اسلامي نظام د تحکیم لپاره شعرونه ولیکئ، د اسلامي نظام د بقا او دوام لپاره شعرونه ولیکئ. د اعلی قدر امیر المؤمنین صاحب د احکامو دپاره د ده د فرمانونو دپاره شعرونه ولیکئ چې ولس ورباندې خبر شي. دا د رسېدو لپاره یو ډېره ښه وسیله ده. باید موږ او تاسې ښه استفاده ورڅخه وکړو. دا چې مشاعره ده، ادبي بانډار دی، حاضرین هم د شعر او شاعري په تلوسه باندې راغلي دي. نه غواړو چې د شاعرانو او د حاضرینو په منځ کې حایل واقع سو. تاسې او شعر سره پرېږدو. الله تعالی جل جلاله دې بیا موږ او تاسې ته توفیق را نصیب کړي چې دغسې مشاعرې جوړې کړو، دغسې ادبي بانډارونه جوړ کړو او له دغسې بانډارو څخه او شعرونو څخه سالمه استفاده وکړو. بیا غوښتنه کوو چې په شعرونو کې له قوم یادولو څخه، له سمت یادولو څخه، د افرادو له یادولو څخه، د دې شیانو څخه چې وروسته نور مشکلات ایجادوي، د دې شیانو څخه باید ډډه وکړو. ملي و اسلامي موارد باید په شعرونو کې یاد شي. هغه موارد چې هغه زموږ د ملت په نفع وي، هغه موارد چې زموږ د دین او کلتور او فرهنګ په نفع وي، هغه موارد چې زموږ د فرهنګ په نفع وي، هغه باید په شعرونو کې ځای ورکول شي او یاد شي. نور تاسې ته ښه مشاعره غواړو. ټولو درنو حاضرینو، مشرانو، استادانو، علما کرامو او حاضر مجلس ته یو ځل بیا هرکلی او ښه راغلاست وایو. ډېر ښه راغلاست. الله تعالی مو دا راتګ قبول کړه. خدای تعالی مو د هر قدم په مقابل کې نیکه روزونه او نیکه بدله نصیب کړه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. سرګردان د نړۍ هسې پریشان د نړۍ، زړه یې چې وي پرمختګ ته مې حیران د نړۍ، زړه یې چې وي پرمختګ ته مې حیران د نړۍ، سرګردان د نړۍ هسې پریشان د نړۍ، زړه یې چې وي پرمختګ ته مې حیران د نړۍ، زړه یې چې وي پرمختګ ته مې حیران د نړۍ. فرعونیان له شماره وتي، موسی یو یو پیدا کیږي،
ایوبی غوندې غازیان د اقصا یو یو پیدا کیږي هغه وتی د لشماره خدا یو یو پیدا کیږي بیا هم شکر د غازیان نام خدا یو یو پیدا کیږي بیا هم شکر د غازیان نام خدا یو یو پیدا کیږي د نړۍ خالقه کوم لور ته روانه ده نړۍ د نړۍ خالقه کوم لور ته روانه ده نړۍ سرګردانه ده نړۍ هسې پریشانه ده نړۍ زړه یې چې وي پرمختګ ته مې حیرانه ده نړۍ زړه یې چې وي پرمختګ ته مې حیرانه ده نړۍ زله سره درته تیر یم دوی دې نه منې باداره ما په دې ټوپک راخیستی چې دې ومنې باداره ستا لازل قرآن ګیر دی بس د زړه منې باداره منافقه د دوه مخې د شیطان ده نړۍ منافقه د دوه مخې د شیطان ده نړۍ سرګردانه ده نړۍ هسې پریشانه ده نړۍ زړه یې چې وي پرمختګ ته مې حیرانه ده نړۍ زړه یې چې وي پرمختګ ته مې حیرانه ده نړۍ د اسلام ډیوه تر اوسه لام په سرو وینو لګیږي ته یې وینې ذوالجلاله چې ظلمي درته نینېږي په دفاع کې د باداره لکه سره ګلان رژېږي د توحید په عقیده راسره ورانه ده نړۍ د توحید په عقیده راسره ورانه ده نړۍ سرګردانه ده نړۍ هسې پریشانه ده نړۍ زړه یې چې وي پرمختګ ته مې حیرانه ده نړۍ زړه یې چې وي پرمختګ ته مې حیرانه ده نړۍ له حجرې راټوکېدلی عمارت خو مې لا ځوان دی د کابل غېږ کې د مدۍ د ظلمو ستړی کاروان دی تر مشرقه او مغربه ځي مزل کوي روان دی د اقصا غږ ته لبیک دی د مظلوم ملت ارمان دی د دې څو مستو ظلمو پروي ودانه ده نړۍ د دې څو مستو ظلمو پروي ودانه ده نړۍ سرګردانه ده نړۍ هسې پریشانه ده نړۍ زړه یې چې وي پرمختګ ته مې حیرانه ده نړۍ زړه یې چې وي پرمختګ ته مې حیرانه ده نړۍ خدای خبر دی چې هېواد مې له خپل ځانه راته ګران دی محبت به د یار سوي تر جانانه راته ګران دی دا د پلار نیکه ټاټوبی سبې شانه راته ګران دی د عابد په مینه هسې بدګمانه ده نړۍ د عابد په مینه هسې بدګمانه ده نړۍ سرګردانه ده نړۍ هسې پریشانه ده نړۍ زړه یې چې وي پرمختګ ته مې حیرانه ده نړۍ زړه یې چې وي پرمختګ ته مې حیرانه ده نړۍ بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه فرهنگیان و حضار گرامی، ماییم و دست بالا با دستهای خالی، سرشار آرزوها با دستهای خالی. نستوه پا برهنه از افت خان گذشتیم، رزمیده ایم تنها با دستهای خالی. رفتیم و دسته دسته گلهای سرخ چیدیم، برگشته ایم کی ما با دستهای خالی. دست گشاد ما را
کی بس تنگ دستی پر بوده ایم حتی با دست های خالی. گام استوار اگر شد باید نداشت باور کار نگردد اجرا با دست های خالی. هرچند تا به دندان باشند هم مسلح راندیم دشمنان را با دست های خالی. سپاس. و ازادي شوه د ارمان خبرې لاړې د جنگونو او خفګان خبرې لاړې. ازادي شوه د ارمان خبرې لاړې د جنگونو او خفګان خبرې لاړې. افغانان ټول په یو ټغر راټول دي د پښتون او پارسیبان خبرې لاړې. وای له خدایه پرته د بل چا درد ته سجده نه کوو، خپلواک یو خپلواک به وو ټیټه کیسه نه کوو او رب مو نصرت کوي باور لرو ناهیلې نه یو د نړیوالو زور غرور ته اندېښنه نه کوو او سر ته د غره ډبرې ګدو سنګرونه ساتو، سر ته د غره ډبرې ګدو سنګرونه ساتو خو د غلام د ششمحل خواته دمه نه کوو. او مونږ کې رواج دی چې د بل په غلامۍ کې مړ شي، مونږ کې رواج دی چې د بل په غلامۍ کې مړ شي مونږ بیا د هغو بې ضمیرو جنازه نه کوو. مونږ کې رواج دی چې د بل په غلامۍ کې مړ شي مونږ بیا د هغو بې ضمیرو جنازه نه کوو او د دین ساتنه کړو سرونه په نیزو کې پیو، د زنده‌باد او مرده‌باد مظاهره نه کوو، د رب لپاره شبګیرې او تکلیفونه ګالو، د ستړي ژوند د شکایت فریاد ګیله نه کوو او نعمته دومره بې باوره زندګي لرو مونږ، نعمته دومره بې باوره زندګي لرو مونږ اوس درنه ځو یاره د بیا راتلو وعده نه کوو. نو دا یو بل ده وایي دومره مست یم په نشه د ازادۍ چې مې سترګې نه ډکېږي په نړۍ، دومره مست یم په نشه د ازادۍ چې مې سترګې نه ډکېږي په نړۍ. دا تمام کفار نیمګړي راته ښکاري، دا تمام کفار نیمګړي راته ښکاري چې په سر وینم د خپل مشر پګړۍ. دا تمام کفار نیمګړي راته ښکاري چې په سر وینم د خپل مشر پګړۍ. له پیړیو مې عادت دی نر افغان یم په ما مه کوه ګمان د غلامۍ. د ظلمو د قربانیو ثمره ده، د ظلمو د قربانیو ثمره ده دا چې ګرځم خلاص ګریوان هسکه غړی او ترهګر طالب د وخت ملي اتل شو له تور لیستې باسي وسپینه ماړی. ترهګر طالب د وخت ملي اتل شو له تور لیستې باسي وسپینه ماړی. ډېرو خپله هڅه وکړه چې مې ورک کړي، ډېرو خپله هڅه وکړه چې مې ورک کړي، شکر نه یې شوله دا وړی شړی او د ایمان زور دی نعمته لیونیه، د ایمان زور دی نعمته لیونیه چې نړۍ راته کوي عذر او زارۍ. وای بیا مو بې دره او بې کوره مه کړې خدایه کافر ته مو بې زوره مه کړې، بیا مو بې دره او بې کوره مه کړې خدایه کافر ته مو بې زوره مه کړې. چې کوڅۍ زما د اسکی زیوې، چې کوڅۍ زما د اسکی زیوې ربه هغه پیغله سرتوره مه کړې او د بل په کور کې چې په ورونو ناز کړي مونږ بې ملالې او بې خوره مه کړې او په مونږ د پروت وي د دعاو سوری تر ډېره وخته مو بې موره مه کړې، په مونږ د پروت وي د دعاو سوری تر ډېره وخته مو بې موره مه کړې. او خپلو کې عجز ملنګي خوند کوي، خپلو کې عجز ملنګي خوند کوي مغرور دښمن ته بې غروره مه کړې او ځینې یاران وي لکه ورونه خواږه خو ځینو خلکو ته بې وروره مه کړې او ښه دی مجلس پرې د ملګرو جوړ وي دا لیونی نعمت بې شوره مه کړې. وای لا لوی سړی شي خو بدل نشي، لا لوی سړی شي خو بدل نشي چې د شهید د وینو غل نشي او د هوس پیټي د درانه دی آشنا پلونه محکم ګده چې شل نشي، د هوس پیټي د درانه دی آشنا پلونه محکم ګده چې شل نشي. 2 ورځې ژوند دی ابدي ژوند غواړه، 2 ورځې ژوند دی ابدي ژوند غواړه آشنا او هوښیار اوسه پاګل نشي او تا له شهید سره وعدې کړي دي، تا له شهید سره وعدې کړي دي ویده د یار په سپین څنګل نشي او وړاندې قدم اخله خو شاته ګوره، وړاندې قدم اخله خو شاته ګوره تیر له هدف او له منزل نشي. له تا د زار شي د ستا حق دی اشنا، له تا د زار شي د ستا حق دی اشنا خو چې عاشق د ششمحل نشي او په ښو د خوښ په بد د مرم اشنا چې ښکار د عار او د ښکنځل نشي او دنیا په ځان پورې ونه خندوي
د لیوني نعمت غزل نشي. او دا یو بل مې د خوندو ته لیکلی ده، وایي ستا په سر شال او زما پګړۍ خوره کوي، ستا په سر شال او زما پګړۍ خوره کوي، کله زغملی شي نړۍ خوره کوي. ستا په سر شال او زما پګړۍ خوره کوي، کله زغملی شي نړۍ خوره کوي. او ته په خپل کور کې په پرده کې ښیې، ته په خپل کور کې په پرده کې ښیې، زه په میدان هسکه غړۍ خوره کوي. او خدای مکړه زه کتلم په شاله جنګه، خدای مکړه زه کتلم په شاله جنګه، ته به ټپکړې ملالۍ خوره کوي. او کفار په چل هنر حیا در نه وړي، کفار په چل هنر حیا در نه وړي، ای ستر منې ګلالۍ خوره کوي. کفار په چل هنر حیا در نه وړي، ای سترمنې ګلالۍ خوره کوي. ته د نازو ناهد په لاره درومه، تاریخ د ساته افغانۍ خوره کوي. غربیانو ډېره خپله هڅه وکړه، وړۍ نه شوله شړۍ خوره کوي. او چې ستا په سر په اور کباب کباب شول، چې ستا په سر په اور کباب کباب شول، یاد به ساتې هغه ځوانۍ خوره کوي. او د لیوني نعمت نیمګړې کرښې، د لیوني نعمت نیمګړې کرښې، تا ته تحفه تا ته ډالۍ خوره کوي. د بل شعر ده، وایي سترګې خلاصې کړه هلال یمه هلال، سترګې خلاصې کړه هلال یمه هلال، تورو شپو ته سپین مشال یمه مشال. لکه لال چې د ایرو په غیږ کې پروت وي، زه د هغه په مثال یمه مثال. لکه لال چې د ایرو په غیږ کې پروت وي، زه د هغه په مثال یمه مثال. او زړونه نه ماتوم زړونو ته پیوند یم، زړونه نه ماتوم زړونو ته پیوند یم، هجران مړه زړه ته وصال یمه وصال. د مین اوښکې په ما باندې پاکیږي، د لیلا د لاس دسمال یمه دسمال. په ما هم د چا د زړه کورګی ودان دی، ستړي ژوند ته مې خوشحال یمه خوشحال. او د دنیا زورور راغلل ماتې نه کړم، د دنیا زورور راغلل ماتې نه کړم، له پولادو جوړ دیوال یمه دیوال. د دنیا زورور راغلل ماتې نه کړم، له پولادو جوړ دیوال یمه دیوال. تورې شپې به په یوه اذان سبا کړم، د حبشو تور بلال یمه بلال. او زه ملنګ یم په شاهانو مې کلنګ دی، غازي ځوان ډک له کمال یمه کمال. او هورې زما له وینو خال په تندي ګدي، په ایمان او ننګ سنبال یمه سنبال. او نعمت ټول نعمت نعمت یم هر مظلوم ته، خو مغرور ته زوال یم زوال. نعمت ټول نعمت نعمت یم هر مظلوم ته، خو مغرور ته زوال یم زوال. او دا یو شعر مې بل لیکلی، خدای دې چا خدای نه په درنوي، خو هغو ته مې لیکلی ده چې اوس غورپش کوي که نه. وایي تر منزل راغلو که هر څومره ولرې، خیر کوم خوړې په هره لار ډغرې. او سپي په لاره غپېدل اوس هم غپ غپ کړي، سپي په لاره غپېدل اوس هم غپ غپ کړي، ترې راتېر شومه په توتو او په کورې. سپي په لاره غپېدل اوس هم غپ غپ کړي، ترې راتېر شومه په توتو او په کورې. که څوک زور وهي دا ګز او دا میدان دی، سکشویان دې له یوروبه نه کړي غورې. که څوک زور وهي دا ګز او دا میدان دی، سکشویان دې له یوروبه نه کړي غورې. او اوس زما دی ځکه ګپه ګړۍ کې ګرځم، اوس زما دی ځکه ګپه ګړۍ کې ګرځم، ستا هایلوکس او ستا ایمبي او ستا رینجرې. اوس زما دی ځکه ګپه ګړۍ کې ګرځم، ستا هایلوکس او ستا ایمبي او ستا رینجرې. ګوړه ګوړه کوه خوله به دې خوږوي، ګوړه ګوړه کوه خوله به دې خوږوي، له بادار مې دې ایستلي دي وزرې. او په نعمت چې بلاګانې اثر نه کا، په نعمت چې بلاګانې اثر نه کا، له نعمت دعاوې تاودې لکه زغرې. د 3-4 ټپیز درته کوم بس. وایي د غلامۍ غږ دې رامشه، د سرټیټۍ غږ دې رامشه، د تسلیمۍ غږ دې رامشه، د بېننګۍ غږ دې رامشه، مرګی بېننګ او ننګیالي نه پېژني نه. او چې د وطن په ننګ تېرېږي، دې تور او سره ته سر ټیټېږي، نمک حرام ودې شرمېږي، په خپل ایمان دی وویریږي. نمک حرام ودې شرمېږي، په خپل ایمان دی وویریږي. الله دې دواړه دنیا خاورې کړي چې ځینه. او که کنډواله دی او که وران دی، زمونږ زړه دی زمونږ ځان دی. که کنډواله دی او که وران دی، زمونږ زړه دی زمونږ ځان دی. دا سر او مال مې پرې قربان دی، په مونږ ګران افغانستان دی. بل ته یې نه پرېږدم، ترک زړه مې پرې چوینه. او ساده پاده لکه شپونکی دی،
شډل پډل دی غرنی دی نعمت روغ نه دی لیونی دی خو د یوې کیسې سړی دی چې څه یې وویل بیا یې سر ته رسوي نه له توجه نه منم